تازه او مهم خبر: افغان پیلوټانو پاکستاني الوتکه را نسکوره کړه. سلام سړي مرشئ، وخت مو په خیر. درنو لیدونکو، که غواړئ د تازه او مهمو جزئیاتو څخه خبر شئ نو همدا اوس سره د تام پلاس چینل سبسکرایب کړئ. بلوچستان د پاکستان لپاره په ځانګړي ډول د دې هېواد د پوځ لپاره هېڅکله خوندي ځای نه و. په دغه سیمه کې تل د پاکستان د پوځ ته وړاندې مقاومت، ناراض او شکایت شتون درلود. د دې سیمې خلک تر ټولو غریب او ځپل شوي خلک دي. دلته د پاکستان پوځ څو ځله سخت پوځي عملیات هم کړي چې ډېر خلک پکې زیانمن شوي دي او بار بار یې د مرستې غوښتنه کړې ده. اوس تازه په دې سیمه کې د پاکستان د پوځ هلیکوپټر ویشتل شوي ده چې پکې د 2 پیلوټانو په شمول 6 کسان له منځه تللي دي. ځینو رسنیو خبر ورکړی چې دا الوتکه بلوچ پیلوټانو رانسکوره کړې ده. ځینې رسنۍ بیا وایي دا هلیکوپټر د افغان پیلوټانو لخوا رانسکوره شوې ده. دوستانو، زموږ چمتو شوی خبر تر همدې ځایه پورې و. د نورو جزئیاتو لپاره در سره د تام پلاس چینل سبسکرایب کړئ. الله پامان.